سلامونه او نیکی هیلې د نوي کال 2023 مبارکي په دې خاطر چې د لر او بر افغان وطن افغانانو ته چې الله تعالی د 2023 کال د لر او بر افغان وطن د پاره د سولې کال وګرځي. الله تعالی دې موږ او تاسې د جنګونو نه وساتي. الله تعالی دې موږ او تاسې نور د بدبختیانو نه وساتي. الله تعالی دې 2023 کال د یووالي د پرمختګ او د ترقۍ یو کال وګرځي د لر او بر افغان وطن دپاره. افغانانو ورونو لوی کور افغانستان چې د لر او بر افغانانو لوی کور دی، د یو موټر په جوړېدلو موږ او تاسې څنګه خوشحاله یو. زه همیشه یو خبره کوم چې افغانستان د اتلانو وطن دی، دا د احمد شاه ابدالي وطن دی، دا د میرویس خان بابا وطن دی، دا د فخر افغان باچا خان بابا وطن دی. دلته قهرمانان پیدا کیږي، دلته اتلان پیدا کیږي، دلته ملالې پیدا کیږي. دا خبره موږ دروغ نه کوو. نن چې دا کوم موټر زمونږ یو افغان ورور جوړ کړی دی، نن وګورئ په دنیا کې زمونږ څومره قدر څومره عزت جوړ شو. افغانانو ورونو د بده مرګه موږ خو خلک ترقۍ پرمختګ ته نه پرېږدي. موږ 34 کاله مخکې دغه عکس ما لګولې د مومن صاحب چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت 34 کاله مخکې د سپوږمۍ ته ختلی و، دا هم یو افغان و. دغه باید موږ او تاسې هېر نه کړو. نن چې دا موټر کوم ځوان جوړ کړی په دم موږ فخر کوو. بعد دلته ویډیوګانې وینم، څوک وایي دا اشرف غني صاحب په وخت کې جوړ شوی، څوک وایي طالبانو وخت کې لږ جوړ شوی. ورور اشرف غني او طالب معلم خبره نشته. دلته ملي خبره چې ملي خبره رااله، طالب اشرف غني ټول موږ افغانان یو په یو دغه، ځکه چې دا د وطن افتخارات دي، دا د افغانستان افتخارات دي. موږ مننه کوو د دغه ځوان نه چې چا دومره یو موټر جوړ کړو او دنیا ته ویم که موږ نړۍ پرېږدي، موږ ګاونډیان پرېږدي. موږ قسم دی چې دومره 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 ماته خپل افغانان معلوم دي، دومره الحمدلله دماغ لري چې هر شی به جوړ کړي. موږ که 10 کاله موږ نړیوال او ګاونډیان پرېږدي په قلاره، موږ به انشاءالله د دوبۍ نه مخکې کېږو. خو چې د بده مرغه همیشه دلته زموږ د وطن نه د جنګ میدان جوړ کړی. افغانانو ورونو ډېره د افتخار خبره ده دغه موټر چې جوړ شوی. دغه یو بله خورکۍ ده زمونږ، یا زمونږ د لور په دی ده، یو افغانه ملاله ده، هغه پیلوټي کوي، هغه په پیلوټۍ افتخار کوي چې دی افغان یم. د دغه ویډیو مو ګورئ او دغه د موټر دا ویډیو مخیره کې وګورئ. الله تعالی دې افغانستان همیشه افغانانو، الله تعالی افغانستان پرمختګ افغانستان غواړو، یووالی افغانستان غواړو چې ټول افغانان وي. موږ نور جنګ نه غواړو، موږ سوله غواړو، موږ دغه شانې پرمختګ غواړو، موږ د خویندو میندو تعلیم غواړو، موږ د ځوانانو تعلیم غواړو. موږ غواړو چې خلک د افغانستان ته راشي مزدورۍ ته. موږ دا غواړو چې لر او بر افغانان ټول په یو اتفاق او په یو اتحاد شي، چې نور د دې مصیبتونو او د بدبختیانو د مسافرۍ نه خلاص شي. چې نن صرف یو لیکي مړ دی، بل لیکي خارج کې مړ دی. افغانان ورونو د موټر چې نن په افغانستان کې جوړ شوی، دا په انټرنیشنل سطح باندې یو داسې کار شوی دی چې په ټوله دنیا کې الحمدلله هغه افغانستان جو افغانستان، داسې ټوک ټوک افغانستان، په وینو کې لړلی افغانستان الحمدلله نن داسې یو کارنامه کوي چې کفار او مسلمانان هیوادونه دي، که هر هیواد دی هغه ورته داسې حیران دی چې دا څنګه چلو شو چې په افغانستان کې داسې شی نه جوړېږي. که چې ته امن راغی او موږ ټول یو بل ته لاس ورکړو او د دې بدبختیانو نه ځان خلاص کړو او د قلم لاره مې اختیار کړه، د کتاب لاره مې اختیار کړه، انشاءالله دا خو لا موټر دي چې داسې به په زرهاو موټرې وي، داسې په زرهاو موږ تاسې ټانکونه جهازونه هر شی به جوړو. ما ته خپل افغانان خپل پښتانه معلوم دي چې څومره قابلیت لري. بیا هم د ټولو ته مبارکي وایم د دې موټر او د ټولو افغانانو افتخار دی، فخر در باندې کوو. اخره کې د دې موټر کلیپ هم وګورئ او د دغه پیلوټي جلۍ دغه چې دا پیلوټي کې دغه هم وګورئ. بیا هم درته مبارکي وایم 2023 کال د افغانانو دپاره د اتفاق او د اتحاد کال وګرځئ. لر او بر یو افغان، خدایم آباد او آباد لره. دغه ویډیو. My name is Muhaddisa Mirzai. I'm a first officer in Kamir and I'm from Afghanistan. First Afghan lady flying in the airlines as a first officer in the Kamir, and it is very نور تاریخ ندی قربان شمع وطنا، زد کل تاریخ دیوان شمع وطنا. نور تاریخ ندی قربان شمع وطنا، زد کل تاریخ دیوان شمع وطنا. نور تاریخ ندی قربان شمع